لکه حمزه موږ په ټولنه کې ډېر عجیبه رواجونه دي سړیه یاره ولا زه خو ته سوچ کې وانه یارې دا نن سبا خلک خو ډېر بې رقمه الله وراکي که بس نه پوهېږم والله یاره لکه سلام خو اچوئ که نه یا لکه موږ تا باندې چې ته سلام واچو یار موږ خو ناستو ډېر یو که نه څوک چې ناست دي هغه په ولاړه شي څوک چې باید په ناستو باندې سلام واچوي یار نو درله رښتیا وایي که نه یار زمړه السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم بخیر السلام علیکم هلکه صندوقه ته ورګاړو ته سلام جواب بل نه ورکوي یار غریب چې ته پاگل دی نو خیر دی یار پاگل دی نو څه وکړو سلام جواب خو باید ورکړي یار ملګري ما هو نه پېژندې خفه نه شې سلام خو څه په پېژندلو او نه پېژندلو کې نه دی یار بس زه نور څه به نه وایم یار زمړه السلام علیکم وعلیکم السلام برباد خو دې شي ته ما خو صحیح سلام واچولو که نه چې صحیح سلام نشي کولی نو ځان له خیرې مه کوه دا خو ته سلام په معنا نه پوهېږي خو ځان له خیرې کوي ټولې دا چې زه پوه نه کړم همداسې نه کېږي لکه دا پوهې که سم د سلام معنا ورته وکړه هغه سلام کې پوره نیکۍ شته دي تکبر ختمېږي مینه محبت زیاتېږي وغیره وغیره مثال په طور ملګریا باید سلام داسې په واچوي په مینه محبت یو انسان راځي باید په ورین تندي باندې ورسره وکړي چې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته لاړم درنه السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا حبیبی یا نبی